صحیح ده بس صحیح ده لګي ده آیا رڼا به راخي ورپسې ښه جي چیر شو راځي دا په کمنټس وګوره دعا سره السلام علیکم ګرانو مینوالو نن موږ راغلی یو دالې هوټل ته راغلی یو تاسو به چې کوم یو ماشاءالله موږ خو دا نن نومې ګل اډین راغلی یو نعمان مجید صاحب نه او کوواټ هوټل ته راغلی یو موږ سره عبدالله خواجه خیل صاحب په موقع موجود ده عبدالله صاحب څرنګه ښه یې خیر د سنګارې نومي صاحب جذبې صاحب مخ ښکاره کړه ملګرو د خپلو مینهوالو ته دا نومي ګل صاحب موږ سره موجود ده ما ډېر کلک مینهوال نه په ما ګران ده زه په ګران یم پوه یو سلام خو کمنټونه راکوي سلام وعلیکم سلام عثمان وایي چې عثمان باټني باټنیسټ وایي سلام علیکم سلام अच्छा मोहम्मद नोमान صاحب وایي چې دا خو نن رشید احمد صاحب سره وي او جي رشید احمد صاحب میندلی و چېرته موږ مروتو مشر ده او ارشاد خان وایي چې سنګار صاحب سلام علیکم سلام په خپله خان وایي چې جار سنګار صاحب سلام کو وعلیکم سلام غمخوار پښتین وایي چې السلام علیکم وعلیکم سلام اشنا غزلې به وایو شعرونه به وایو نعتونه به وایو روبایګانې به وایو خو د نومي ګل ما ملګری چې دا در سره پالو کو ټوله چې ما چوره مینهوال دي پالو باندې ګوته ټینګه کو مخته شیر کو ګروپانو ته چې ټولو ملګرو ته ورسېږي چې دا بیا بیا ګیله نه کوي سینګار په لایو راغلی وي موږ ته نه ویل کته چې وایي عبدالله صحیح ده سنګار مراد عبدالله پولیس بیا ته زړګیا کوواټ هوټل ته راوستای دا کمنټو جوابونه درکوم که شعرونه ته وایي دا کیسه کوله زه خو ما شعرونه ورته ووایم اچھا پانو ګل راغلی د وایي شاعري دا شعرونه سنګار مراد ته وایي چې خپله نومي وال فالوور زیاتېږي ښه د ویډیو مخته شیر کو نومي ګل صاحب والا دا نومي په موږ باندې ډېر ګران ده پوه یو دا کوواټ ته سپیشل ته هوټل ته راوستي یو پوه شلو ډېر زبردست سړی ده عبدالله صاحب خوچخیل نه تعلق لري خوچخیل واسطی ده پوه یو اچھا تاجدار منصف صاحب وایي چې فل په ماښام کې ستا پروګرام موسم کې جار مننه رضوان الله صاحب وایي سلام سنګاره اوس ژوندی اوسئ خپل کار مخې ته بیایه چا پروا ډېره مه کوه بلال خان وایي چې السلام علیکم وعلیکم سلام رحیم الله وایي چې ماشاءالله سنګار صاحب پانو ګل موږ سره موجوده په موقع باندې او عبدالله کونډ د زړه رژلی ده سلیم منصور وایي سلامونه وعلیکم سلام حبیب الرحمن وایي شعرونه وایه او سید افغان صاحب وایي چې ته روغ یې او کنه حال راته وایه څه بدرنګ بدرنګ خوبونه مې لیدلي وه ولی ګل وایي چې نن شعر کوو نعمان مجید شعر یې کو روغه شعر کو اشنا د घंटे मार को मुझे लाइव खराब पीड़ी नहीं मसला रना का मसला रना को बोला का दरअसल खराब जरा मत
نومي ګل وایي چې دا چېرته یو دا اشنا کوواړ چې تو خو نه تلې سره پوهې لې په پول ګرمه ده ویډیو کال نه ته امر کوو کنه ویډیو کال نه مار کو تا ته مچ مسنجر باندې یار باندې مسنجر مې بند تا مې دا څنګه راځي بغنټي ته نسته اشنا شعر به وایي چې د اشنا یاد راورېږي چې دا ولې د اشنا یاد راورېږي چې دا ولې هېر جانس پچینه دا سیګنل کار دا کټ کا خپل سیګنل کټ کوم جانس په لګو مان نه ولګو دا بولا کټ کې نه کټ کټکی نه کټ کی اول دا خو لګو ماشاءالله شکیو مې او د ګورش کې ګنټه روانې دي خپه مسو ان شاء الله شیرونه به درته وایو ته دې ویډیو کال نه ما کوو تور توای کوم تور غټا ولا منی ورځګړه ویډیو خاين دې ویډیو کال نه ما کوو درځه ملګرو دا کارونه راغل دا په چې کټ سل خپه کېږو ما او لا یو مخ تشیر کو نومان ګل تر سره پالو کو عبد الله صاحب جذبې چې دنن سمد خان سمد وایي چې سنگار مې راته کته میلمای ته دواړه مېلمانه یو اچھا دا دواړه میلمانه وي یا زیا مرو جیای وایي چې دا چیرته ده انعام الله مرو وایي چې وی آی پی نیک نواز وایي جار پیرا زبیر ګل وا مولوی صاحب جار مننه سنگار سمد خان سمد دباو نو یارا دا غنټې راځي موږ خراب سي یارا ته دا نو راځي کومټون دوه نه هرین څه کمنټس ما وایي شیر چو شیر نه وته وایي دا څه شعر دا آشنا چې د آشنا یاد راورېږي چې دا ولې سعید سنگار صاحب د آشنا یاد راورېږي چې دا ولې هېروم یې نه هېرېږي چې دا ولې او د وصال په تمه ناست یم جانانه نومي ګل ترېخیل صاحب د وصال په تمه ناست یم جانانه شپه د هجر نه پرې کېږي چې دا ولې او د غربت سیلۍ چې راغله له کومه عبدالله صاحب سعید سنگار د غربت سیلۍ چې راغله له کومه نشوه تېره نه تېرېږي چې دا ولې او په خوږو د ژوندون نه پوهېږم یاره په خوږو د ژوندون نه پوهېږم یاره ستمونه دې زیاتېږي چې دا ولې او هی افسوس چې ځنې ځنې یار سنگار عبدالله صاحب داسې ته وترشکي چې ویني د دوه د مثال هی افسوس چې ځنې ځنې یار سنگاره د موسم غوندې بدلیږي چې دا ولې د موسم غوندې بدلیږي چې دا ولې او ملګرو بل شعر درته وایو تاسو د ویډیو مخ ته شیر کو تاسو نور شیو اچھا تیش شیر ته وایي شیر کمنټو چې شیر وړي چې ته وی وایو ویډیو مې شیر کړی نه کنه شیرونه نه وای دا سره کې دا تاسو سره ویډیو مخ ته شیر کو ان شاء الله روز زاړي وای شنو می ګل تاریخیل صاحب ان شاء الله ولې زاړي امجد متاثرین صاحب څنګه شي نور زراز وای چې سلام سنگار صاحب وعلیکم السلام فوزیل افنان وای چې سلام سنگار صاحب وعلیکم السلام او قائد جمعیت په باره یو شعر ووایه رازق خان وایي ښه ده جي صاحب ګل پته خرلې ده لاس چې زړه ده خیر دی ورته صفي الله صاحب خو یې پیشه خلاص کړی ده ته سوجېړه بچیا سوجه وسوجېړې په خپله خنوي چې باز زړګی زرکې زه دې دواړه وزر پېژنم واه واه احسان الله مربوط وایي چې ورته نن خو یې جذبې سره نه وایي
فضل امین صاحب موږ سره موجود ده. پیر پاګړه وتاړه لرلې ده، خیر دی ورته ډېره غټه ګوتې لرلې ده. ذاکر خان وایي چې جار سینګار صاحب پای بنوسیو پیسې څه شعر ووایه، پای بنوسیانو پسې شعر ووایه. ابراهیم چې وایي ابراهیم چوک ته لاړې ورور وسلې فیمس برشتیا ریاست له یاد وایي چې بابرې ما کوه ملکه ډاډ ډاډ ما ګرځه پس مکه، بابرې ما کوه ملکه ډاډ ډاډ ما ګرځه پس مکه، چیرې وتو راخوکه ډاډ ډاډ ما ګرځه پس مکه، مانه مخکې سوچ به وکه چیرته چا نه پېژندلې عبدالله صاحب، مانه مخکې سوچ په وکه چیرته چا نه پېژندلې، مشهور مې کړې ورورکه ډاډ ډاډ ما ګرځه پس مکه، تورې خاورې به دې سوړ کي توره یاره تور لحد کې، زه خو وایم درته ځکه ډاډ ډاډ ما ګرځه پس مکه، په بلا باندې ککړ یې سر ببر سیرې ګریوان یې له ګلاب ګل نه نازکه، ډاډ ډاډ ما ګرځه پس مکه. او ته وایې که نه کمنټونه ورته ووایو د هغه جي ولي الله ول مې کتل چې دا څه عبدالله تاسې ولا ولی سلام ورکړه وایي چې عبدالله ته مې سلام ورکړه. وعلیکم السلام. په بلا باندې ککړې سر ببر سیرې ګریوان یې له ګلاب ګل نه نازکه، ډاډ ډاډ ما ګرځه په ځمکه، او ببر شیر د مروتو په سینګار به ځان اریکې نومي ګل صاحب ببر شیر د مروتو په سینګار به ځان اریکې، له کابل نه تر اټکه ډاډ ډاډ ما ګرځه په ځمکه، له کابل نه تر اټکه ډاډ ډاډ ما ګرځه په ځمکه. او بل شعر ته چې په دې مجلس نه پیار دې مجلس پیار ملګری ده پوهې. اچھا بس یاره موږ غریبان خلک یو، غریبانو سره ګرځېږو. داسې شعر ده چې ښکل یا ښکته پورته زبر زیرمې کړې کنه مې کړې، ځان ته ډېر غره وې څرنګ هیر مې کړې کنه مې کړې. او ولی الله صاحب مخکې به له خپل سوري نه هسې یارېدې اشنا، مخکې به له خپل سوري نه هسې یارېدې اشنا، ما سره چې مل شوې ببر شیر مې کړې کنه مې کړې، سکړې په کابل باندې ستا کار و د مڼې سره، سکړې په کابل باندې ستا کار و د مڼې سره، ژوند په سختیو باندې تیر مې کړې کنه مې کړې. او زه دې یم استاد شاګرده ما سره پښه مه وایه، زه دې یم استاد شاګرده ما سره پښه مه وایه، خپلې استازۍ باندې راګیر مې کړې کنه مې کړې. او نن چې په محفل کې مې سینګاره له لاس ونیولې، خپلو عاشقانو سره شمیر مې کړې، خپلو عاشقانو سره شمیر مې کړې کنه مې کړې. وایي خپل تکبر پر یو شعر ووایه. تاسو رښتیا عبدالله صاحب زه تکبر کوم یا نه سره څوک وایي دا وایي چې زه خو فخر نه کوم یاره، زه خو غریب سړی یم ساده سړی یم. فخر به په څه شي کوو پوهې. حسیب علام خان وایي چې سینګاره موږ کلیوالي سلام ورکوه. کمنټونه خو ته ووایه لږ کې شعرونه درته وایو شعرونه ورته ووایه شعرونه نو دوه ویډیو نه شیر کوي سړی ویډیو شیر کړو که نه. اچھا دا وګوره دومره کمنټ ته راغله وایه که نه نشي ویلی وه. اچھا ارتغل والا دا څوک اسرائیل لیکلی دا خو منصور شعر ده که څه وایي منصور شعر ده
وګور شعر مې لیکنه مې اسرائیل باندې پرو دا منصور بچا ما ول ویلای دا منصور خو موږ استاد دا منصور ما لیکنه مې کړې او کنه اسامه کول نه راځي یار تو تشکارا خو ستا تو ویني نه نو مې ګل دغه دا ما وای چې شهرونه نن مزانه کوي جذبه سره دی وای جذبه سره 2 غنټې کوي چې موږ شعر جذبه کړو 2 غنټې کوي وای نه کوي بس تا کنه اچھا اچھا شعر به وایو ملګرو چې جذبه چې ورته وایا هر پښتون نه صدقایم زمروت ځان له صوبایم عبد الله صاحب هر پښتون نه صدقایم زمروت ځان له صوبایم د شیګړو مجموعایم زمروت ځان له صوبایم او بنوچی دی که وزیر دی بیٹھنی دی که خټک دی نو میګل صاحب بنوچی دی که وزیر دی بیٹھنی دی که خټک دی زه د ټولو زړه ټوټایم زمروت ځان له صوبایم او هغه سترګې بړندې کړم چې مې خاورې ته بد ګوري ارتغل یم حمله یم زمروت ځان له صوبایم ارتغل ډاو مو کتلې ده که نه تاسو کتلې ده که نه ما کتلې نه خو دوره کله کله پسې ووینو هغه سترګې بړندې کړم چې مې خاورې ته بد ګوري ارتغل یم حمله یم زمروت ځان له صوبایم او قربانۍ مې دې ورکړې تاریخ ما باندې ګواه دی تاسو خان د مالې ویډیو ته ګور خلک تاسو ته ګوري قربانۍ مې دې ورکړې تاریخ ما باندې ګواه دی ځلن ستوری یم ښکاره یم زمروت ځان له صوبایم او چې مې زیان رسوي ځان ته چې املاک مې زوبلوي څوک سوځوم یې سره لمبه یم زمروت ځان له صوبایم او زه د بل ژړا ته ژاړم څوک چې خادي ورته خاندم زه د بل ژړا ته ژاړم څوک چې خاندي ورته خاندم زه سینګار څه عجیبه یم زمروت ځان له صوبایم زه سینګار څه عجیبه یم زمروت ځان له صوبایم نو بګل بل کوم یو ته ووایو دا خو له دوه پته کوه کنه چې کومه خوښي اچھا اچھا چبو زور نه اب باندې کنه سٹارټ کړ نو ابراهیم دا نه چې کوم نه ابراهیم صاحب تاسو په سپیشل شیټ اله کوو دلته په ویډیو باندې موجود اوسېړه تب اخره پورې ابراهیم باندې جی تب اخره پورې ویډیو ګوره راځي کی سنستا پچې راتلاشي صحیح وای نا بیا نه اچھا تاسو مطلب کلی کوي په لایو نه راځي دا نو مې ګل صاحب سره نه لایو باندې را لمال چې پته ولګیږي اچھا وای چې دغه څه کیسې دي شاته تاسو طبیعت څنګه د عبد الله صاحب شو برابر یو غړې دې پچو کړه دا غړې خو سعودي نه راغله دا اچھا ماشاءالله لکه پچو هغه به چورتای دینارو ته کې چورتای اچھا ها خو ټول ختمي موږ خپل پته تا لګیږي نه ابراهیم صاحب ته څنګه یا لکه غلاس میټ خو مې ځان ته کېږي نه د یونیورسيټي ورکا سره اچھا نو ته خلانو چې دي شهر کا زینا نشه وای دا تا خپل پیج د سنگار صاحب بس دا موږ پیج نو می دا یار اوس نو می خو ناس سره دا وای نو که شیخ رشید نه مخته استغفر الله زه ډیر غریب سره یار دا خو نن د درسه سنولا صاحب پیشي ما خلاص وای واجی اسحاق کمنټس روخ کو کمنټ وای چې روخ کو نو می ګل صاحب وای ځکه چې لوی کسان ګوري صابر خان مرات وای چې شعر وای کله ارسو شعر وای کړه ما شاکه پکړه ما دو شعر نه کوي یارا زه ته شعر کو دو شعر نه کوي څنګه دا غوسه چوکتا وای چې دغه څه کیسه ده Utugan maral messenger ته یاره پویو بابو دا غوسه چوکتا څنګه را
ته ولې غوسه یې یاره موږ خو غریبان خلک یو یا راسې راغلي یو چوک ده خوزیبه چه وایي خوزیبه چوک ده خوزیبه ابراهیم رواد ده خوزی صاحب ته سلامونه وایي درهم اچھا اچھا ریال دې خوزیبه کته ده خان ده ورکوره وایي خان دې نه یې نو مې ګل وسته حکم جاری کړلی پوه یو فضلدان ته مو کړی ده شدی الله سلام ده وعلیکم سلام د ګړۍ دغه لږلې ده یو شعر ورته ډالې کا تواب حاجي تواب اچھا حاجي تواب ته به شعر ډالۍ کړو اشنا چې هغه چې د سعودي چې ده داسې شاید چې زما په خیال کې ستا کوڅې نه لیوني تللی دي شعیب منصور ولې شعیب منصوري چې کړي دي پته نشته شعیب منصوري صاحب ته سلامونه موږ وایو یاره شعیب منصوري صاحب ښه موږ سلام به تا ته شعیب منصوري صاحب سره موږ نن داسې پیشي مخلا سړي دي سره پته ولې دا کله کله مینه محبت تنازونه دي خیر وسی جوړ زما په خیال کې ستا کوڅې نه لیوني تللی دي څه په ژړا څه په سلګو څه په سختي تللی دي او زیاتي د نور انتظار نه کېږي له ما نه اشنا د نمرودونه مې له سترګو نه کافي تللی دي زیاتي د نور انتظار نه کېږي له ما نه اشنا د نمرودونه مې له سترګو نه کافي تللی دي او ته چې په چا پسې ګرځېږې هغه دلته نشته تواب صاحب نه مې لیکه نه ته چې په چا پسې ګرځېږې هغه دلته نشته ښکلیه هغه خو له دې ښاره بېګني تللی دي او د مسافرو د مسافرو میلمستیا هیڅ چېرته نه کېږي اوس له هر یو کلي ننګیالي او میړني تللی دي او سپینو کفنو کې نغښتي په سنګر کې وینم عبدالله صاحب سپینو کفنو کې نغښتي په سنګر کې وینم مجاهدین قطار قطار لکه میږي تللی دي او سینګاره ځکه خو کړپړ یمه پیکه ښکارمه نومي صاحب سینګاره ځکه خو کړپړ یمه پیکه ښکارمه د مخ تصویر نه مې رنګونه وختني تللی دي د مخ تصویر نه مې رنګونه پخواني تللی دي تواب چه وایي وایي دا کس چوک ده ته دا ته نه پېژنې کس خو یاره یو غریب سړی ده سنگار هلش کمنټس ووایه اچھا کمنټونه خو بچا ته ووایه ته ورته ووایه لږ زر امجدی بچای ما کو مان لکه چې پابجي چې ده وایي د سوجس په ور شعر ووایه ووایه که نه ورته د سوجس په ور شعر ته وایي اشنا خو لکه دا تاسو څه نه وایه دا مخکې لیکلی او تاسو په ما باندې ټول ګران دي نو مې ګل والي مینهوال دي خو خلک یې غواړي داسې شعر ده اشنا چې د حسد اور کې سوځېږې سوجه وسوځېږې د حسد اور کې سوځېږې سوجه وسوځېږې چې له موږ نه قلارېږې سوجه وسوځېږې یوه غلطه دې تر اوسه په ما پور نه کړه د اوسه عبدالله صاحب سعید سینګار مراد یوه غلطه دې تر اوسه په ما پور نه کړه د اوسه هسې سپایې تل غپېږې سوجه وسوځېږې مړه شا په شا خو خلک قید اعظم پسې غږېږي نو ګل صاحب مړه شا په شا خو خلک قید اعظم پسې غږېږي مخامخ خو بیا ترېږې سوجه وسوځېږې
تا خو ویله چې زه وښي یم خو په تخله تا نشه ده. دا دو تاسو ته نه وایم، دا مې دا له چا سره اړولي وو. تا خو ویله چې زه وښي یم خو په تخله تا نشه ده، په میدان خو بیا بغېږې سوجه سوجه وسوځېږې. روان وي وکه لار درنه خطا وه، تکبر کې به روان وي وکه لار درنه خطا وه. یې خو پڼ خو لا غریږې سوجه سوجه وسوځېږې. او له سینګار مروت سمنې ګوره خپل جان به خراب کې، د سینګار مروت سمنې ګوره خپل جان به خراب کې. د چنګښ غوندې ډډېږې سوجه سوجه وسوځېږې، د چنګښ غوندې ډډېږې سوجه سوجه وسوځېږې. حذیفه صاحب ووایه که نه څنګه یې طبیعت دې جوړ دی؟ گل زنی منظر آره که دا سیح که دا دوایی که دو جی شدی. اچھا پپو ګل که نه؟ پپو ګل صاحب خو موږ باندې ډېر ګران ده. پپو ګل زومبي. پپو ګل زومبي. اچھا پپو خو چې څوک نه مني یا خو بیا پوه یو کور مې پال نه مني. کمنټونه اوس پرېږده، شعرونه یې شروع کړي. ستا غمونو کې خوشحال یم خدای خبر دی، ستا غمونو کې خوشحال یم خدای خبر دی، په ژړا یم خویال یم خدای خبر دی. راشه پروت یم په سرو سرو انګارونو محبت کې خاص بلال یم خدای خبر دی. او له تازار شوم نه د جهان شومه، له تازار شوم نه د ځان نه د جهان شومه، ناخبر له حال احوال یم خدای خبر دی. او خلق وایي په کمال پسې زوال وي. عبدالله صاحب سعیده سینګار خلق وایي په کمال پسې زوال وي، زه خو ټول کمال کمال یم خدای خبر دی. څه به وایم درته حال د ویلو نه دی، څه به وایم درته حال د ویلو نه دی، ژوند کې هسې په بدحال یم خدای خبر دی. او ماشومتوب کې مې د لوړ مقام موندلی، نو مې ګل صاحب ماشومتوب کې مې د لوړ مقام موندلی، زه سینګار لکه انفال یم خدای خبر دی، زه سینګار لکه انفال یم خدای خبر دی. موږ کمنټونه وایو، کمنټونه نه یونس ته شعر چې ورته ووایه. یونس صاحب څرنګه ښه یې، طبیعت دې جوړ ده، زړګی دې ښه ده. څه وایي پپو ګل څه وایي؟ پپو ګل خو ډېر ښه سړی دی. صفت تا و چې نه کوم بچا ورکوو ما پر یو ووایه که ویر دې یو ولې نه بچیان درته ووایي. پپو ته خو وایي، پپو ته خو دوه ووایه، زه خو وایم چې یوه مې دوه. نه حذیفه خو تا یې ملګری ده، څه وایي پیشیر خلاصوي. حذیفه ته ته ګزاره کوه. ابراهیمه دا ورور منې که که نه، دا خو پیشیر خلاصوي یاره. په لږ بدماشي وغږوه چې پته ولګي سینګاره. وایي چې بدماشي وغږوه. نه نه بدماشي یاره موږ ما بدماشي پرېښده ای زه لارې یم تاسو باندې بس ته ما بدماشي پرېښده بس. اوس زه غلی راله شورېږم. ګیم چې ابراهیم خان وایي چې را باندې ګران یې سینګار صاحب موږ باندې نه کیا د وړوکی ورور د پیشیر خلاصوي داسې کوي پوه یې. نو مې ورته وویل تا والا مني ما نه مني بس غلی شه که نه هغه. اچھا
خدای به وایي چې موږ څه کړي دي. تا خو چې کړي دي ته خو جومات ملا یې. نور شی حذیفه درځه بیا کور د باندې کور لیدلی د کور یې روښه وه داسې کیسه بیا نشته ده. نو ما هغه ته ورته ابراهیم صاحب ته ابراهیم پېښور شي سینګار صاحب د نوم یې ټاکلی نه پېژند جواب ورکړه. پېښور نه سلام سینګار مرود څوک وایي؟ هغه وایي ملګری دی هغه ډېر چا ورته ووایه چېرې که نه یو غزل ورته ښخ کړه. فارسي ما ولې نه خوړلی ته بېل کړ ورته ووایه که نه غم دلې وډای کړمه یوړې. سلام علیکم. وعلیکم سلام. نصیب یار مه کوه که چټر که ووایه مزید ووایه که نه چې ښه یې جیډر که ووایه بس موږ ته غزل راځي نه شعرونه راځي نه خو دومره لګیا یو ګزاره کوو. شاده جی شاده نه جار بننه الله دې قدر وکړه صحیح شوه. صحیح ده چې بېغمه شه بېغمه شه. په خندا مې تر ژړا ورسوي په خندا مې تر ژړا ورسوي داسې حال ته مې آشنا ورسوي او ورځ بدله کړي په تورې شپې سبحان شپه هم بیرته تر ځلا ورسوي. که هر څومره برخه خواره وي د خوار خو عروج ته یې مولا ورسوي او یم بې حده په خپل عشق باوري ما تر یار به خامخا ورسوي. ته زما غمونه مه کوه ورځه ستا دعا د ښې خطا ورسوي او په وطن خدای دې ستا مقام ته ما ورسوي او د یار نور به تر قیامته وي سینګار پتنګان به تر رڼا ورسوي. आवाज कौन के माने बेची गलती से शान है शान पे जंप हुआ है बोले को कटो لکل مرچی تور تمون سر پریوزی مین زړه داسې غمونو سره پریوزی نو خیر نازونه اداګانې بدې اخلما دا دوران بدی وختونو سرا پریوزی کبر مکوه چې کبر لسوال دے کانی غرنا تندرونو سرا پریوزی وای جوړ د خټو لټو کور د یتیمانو سم دانونو سرا پریوزی په آسمان کې را خوري شي تورې ورېځې پرخه حکمتونو سره پریوزی یا عاشقي د ماشومانو لوبې نه دي وای یا سینګاره زړه دردونو سره پریوزي زړګی مې داسې د دردونو سره لوبې کوي لکه چې وریځ د بارانونو سره لوبې کوي لکه چې وریځ د بارانونو سره لوبې کوي زړګی مې داسې د دردونو سره لوبې کوي لکه چې وریځ د بارانونو سره لوبې کوي وریځ د بارانونو سره لوبې کوي شاید تو خو مانه خو بیرته اسکی بیګر واخله موټرسایکل دی لا ته نو می ګل صاحب سره موږ غلی لا باندې ټول سره فالو کو پویو په ګل زمبي ته سپیشل سلامونه دي شاید درته و ان شاء الله
عبدالله صاحب ټول شو ته وړه کنه یار دغه سم یا موږ به څه وتی مینوالو سره وړه ګډه وتیا نو می استرافالو کو مخته شیر کو وایو خپل پیاجي د ویډیو ته شیر کو نو چې څه وی چې راځي شاید کی پر خاصه زه آشنا ملګرو زه کاپۍ راخلم عبدالله صاحب دوره تاسو سره مخاطب د عبدالله صاحب کتوره نه ورلګوم یو نظم تاسو وارو یو منټ نظرش کې کاپۍ ته راخلم بیا سیخ ان شاء الله تعالی کې کړه لګا سره بلګي پوهه عبدالله صاحب صحیح ده ها فل جذبه چې به یو سره وای کې دغه څه کیسې دي تا خلاص کړه چې کمنټ و نو بل صاحب مینوال دې څنګه دي شدي مینوال څه دي مخ خو ته سره کا ته په راي ورته اچھا اچھا چې کمنټس وای ولی ولا شو وای اینه څه چیرې چې دوره دوره عبدالله دراز وای جرابې دې و میرا خوشای چیز پره خانه دوره ډیر مامي موټرسایکل نه ها پوه هوټل څه درو وان هوټل درا کوي همه ټول ځوونه خور کوو کنده ولې ته راګیا دا خپل موبایل څخه ډېر ورو راګړا اینه څه چیرې چې دوره زرو سلام علیکم سلام سنگار مشیره مندله سنگار مشیره مندله ولی الله خبر ده خدای به وایي چې په ما یې ساله بله الزام ولګوو دا به څه کوو او ته بس ښه ده ته ښه سړی یې موږ په دې معافي وکړو ولی الله چې ویله ولی الله شعرونه لري کوم ولی الله خو وسیلان ده وسیله الله بل ده پاپو د دې نو ویله کشي پاپو خو ما ډېر ګران ده پیژنې عبدالله صاحب د ګوان ده که نه عبدالله صاحب پاپو خو ډېر ښه سړی دی یار نن مې پاپو ولیدل د 100 روپۍ دی په سر ده په موټرسایکل باندې مازدیګر پاپو وایي چې نعماني ګوان مې ډېر په دون چې درغه بولي اور بنده تو اوس ما بولې وای ما ور وانه
ابراهیم انتظار کښېنه. زه به ولاړ یم په دار چې ته راځې، له ژوندون به یم بیزار چې ته راځې، یم به ښخ په تورو خاورو کې اشنا یا جوړ په ما به وي مزار چې ته راځې، هغه ځای به زما وینې وي پرتې، په ما شوی به وي وار چې ته یا غرغړې به مې په خپله کړي قاتله، غرغړې به مې په خپله کړي قاتله، تماشه به کړي ټول ښار چې ته راځې، نو زه به نه یمه سینګار سینګار به وي، پاتې نوم به وي سینګار چې ته راځې، ګیدړان چرته ورځي پاس پاس مریانو باندې، ځان به ټوټې ټوټې کړې په عاشقانو باندې، ځان به ټوټې ټوټې کړې په عاشقانو باندې، ګیدړان چرته ورځي پاس پاس مریانو باندې، ځان به ټوټې ټوټې کړې په عاشقانو، غلی وخت اړوه ډېره مستي مه کوه، شکست یې درکړو بس دی ته بدماشي مه کوه، اوس غلی وخت اړوه ډېره مستي مه کوه، شکست یې درکړو بس دی ته بدماشي مه کوه، شکست یې درکړو بس دی ته بدماشي مه کوه، هسې بد رد مه وایه په سربازانو باندې، ځان به ټوټې ټوټې کړې په عاشقانو باندې، ځان به ټوټې ټوټې کړې په عاشقانو باندې. عبدالله صاحب شعرونه ورته ووایي؟ شعرونه ورته ووایه. داسې شعر ده چې درګوري ستوري له آسمانه، واه واه ماشاءالله جانانه، درګوري ستوري له آسمانه، واه واه ماشاءالله جانانه، لمر حیران سپوږمۍ حیرانه، واه واه ماشاءالله جانانه، او له مشرق نه تر مغربه، له جنوب نه تر شماله، زړه دې وړی له هر چانه، واه واه ماشاءالله جانانه، او خوشبویي به دې بدن کړه شرمېدل له تا ګلونه، تلې به ټیټ سر د حیا نه، واه واه ماشاءالله جانانه، او غرونه غرونه دریابونه ځنګلونه سنګرونه، نومي ګل صاحب، غرونه غرونه دریابونه ځنګلونه سنګرونه خوبانه، واه واه ماشاءالله جانانه، او دا پنځه وخت اذانونه ګواهي دې د لوی کړي، نوم دې اورم له هر خوانه، واه واه ماشاءالله جانانه، او هر سړی په تا مین ده یو سینګار مروت خو نه ده، هر سړی په تا مین دی یو سینګار مروت خو نه دی، د جهان د ښکلو خانه، واه واه ماشاءالله جانانه، د جهان د ښکلو خانه، واه واه ماشاءالله جانانه. او ملګرو ویډیو مخ ته شیر کو انشاءالله غزلې به درته وایو، او نو میګل صاحب در سره فالو کړو. ورځه خپل نه یم پردایم، خپلې مخې ته مې پرېږده،
ته انسان یې زه پیرایم خپلې مخې ته مې پرېږده او ما به سر وي در مات کړی ته به ګپ لګوې یاره عبدالله صاحب ما به سر وي در مات کړی ته به ګپ لګوې یاره زه له غمه لیونی یم خپلې مخې ته مې پرېږده او ستروازي د ستر سړیه نوره زه نشم منلی نو میګل صاحب ستروازي د ستر سړیه نوره زه نشم منلی زه په خپله ستر سړی یم خپلې مخې ته مې پرېږده او شیخه ته د جنتي یې زه د سل ځل دوزخي یم جواب دې د کښلي خدای یم خپلې مخې ته مې پرېږده او ظلم مه کوه ظالمه لږ مې پرېږده زندګي ته زوروه مې مه تنکایم خپلې مخې ته مې پرېږده او زه هم ځان له یوه صوبه یم زما خپل یو حکومت دی زه هم ځان له یوه صوبه یم زما خپل یو حکومت دی د سینګار غلا یم خپلې مخې ته مې پرېږده د سینګار مروت لالا یم خپلې مخې ته مې پرېږده دو خپل منځ سره کوي کمنټس اچھا پاس شیر څنګه ده آرام چند چوک ده هو انډیا ولا اسرائیل چوي هر سړی خوند نه وای دا خو تو شیر سوچي یله امداد پر هغه کلیوال دی امداد صاحب څنګه شي طبیعت ته جوړ ده نیا مشکلی والده ماشاءالله دین سبا کوئی طالب مالب ده ماشاءالله ډیر تکړه سړی ده ماشاءالله ای په علم کوي پلار ماشاءالله ډیر تکړه سړی ولای غټ علم لای شیخ الحدیث محمد امین صاحب ورور شمس صاحب د شمس ما ډیر کلک شیخ الله کلش کی مثال چیګو چې دا همو شو غریبان خلک ډیر ده اچھا چیګو ډیر ده اچھا ما خپل خالی مش پر چیګو چې دا وقار خان وای چې ما فرمایش پکې یا چې فول یې شاده عارف وای چې جار ابراهیم وای چې غمجن شاعری کوم برباد دی اچھا ابراهیم رشتہ برباد ده سنگار ابراهیم صاحب تاسو سپیشل غزل ډالې ده چې رازه د جهانان غمه لږ مې وزنګوه نو میګل صاحب رازه د جهانان غمه لږ مې وزنګوه ژوند کې جوټه راکوه سمه لږ مې وزنګوه او د زمانې ټول ما په ګډه وژني ابراهیم صاحب ټول برته ګډه کېږي پس ته مې مړی ځاسې نه مړی راته نه مړی رقیبان حاسدان د زمانې ټول حاسدان به ما په ګډه وژني راشه دروا مې خلاص صنمه لږ مې وزنګوه ته په تیارو کې پټې سترګې سردبلی پروت یم عبدالله صاحب ته په تیارو کې پټې سترګې سردبلی پروت یم بلکه ګله د مخ شمه لږ مې وزنګوه څه په تډو د راغلم میخانې ته ساقي په ګل زمبي صاحب څه په تډو د راغلم میخانې ته ساقي لرم په زړه کې د جام تمه لږ مې وزنګوه د پښتانه تر بد ماحول کې سا اخیستی نشم بیلتون پیژنئ تاسو بیلتون خود پیژنه سنگاری اچھا د بیلتانه تر بد ماحول کې سا دا ابراهیم صاحب پیژني ابراهیم صاحب بیلتون خود پیژنه کا و د مسندر چې پاتر په وړه غړې د بیلتانه تر بد ماحول کې سا اخیستی نشم وخت د دې تر هغه دمه لږ مې وزنګوه که خندوي مې زمزمه وکه نن سخت خفه یم هله سینګاره بني آدمه لږ مې وزنګوه رامچند صاحب هله سینګاره بني آدمه لږ مې وزنګوه تاسو جو کلیوال خو پې کړي د ما خیال ده خپل کا څوک راغلی فیک نه اچھا رامچند دې سره وځي واه بچا سلام مو ته ترته موږ لري تاسو بار شعیب مروت وایي چې سنگار صاحب زنده باد شعیب صاحب څرنګه ښه یو طبیعت مې جوړ ده یم حذیفه غواړي ډیګري جوال وایي چې دا فول غزلو ماحول ده ډیګري
او چې بس زوره لګیا وي غزل یې مزدن دي خو فول دې په وګنډلو ابراهیم خان دا په پیاړې په شعر باندې چې صحیح عشق کړای که نه ابراهیم صحیح کړی ده چې ووایي دا خو تاسو ته پته وي ابراهیم صاحب اوس بل څرنګه شی ووایو پوهې رامچند ته چې دا معنا مې یاد کړو خدای په او که نه رامچند صاحب څرنګه شی و صاحب مزې کوه مزې سره یې خلاص نه وایي څه وایي دا هغه چې د هغه مې وسیله صاحب ښې هغوی مې راته وایي چې هغه کس ته چې ایډیا نه تم کړي دا خو ماته وسیله ښکاري امداد ته پته ده امدادي دا وسیله ده که څوک ده یاره خو حذیفه خو مشت ما په لسلای حذیفه صاحب سلام منو دی باشا ازمرا ہے او 12 بجې ولوي حذیفه وایي چې عشق مو ډاډ خو اوس غږ د څه کوای عبدالاستی میں پجے بولو آیا عبدالاستی میں پجے بولو شیخ منصوری سے کمنٹ کو شوائي تانا دا سی شوی قسم دا ما خلا شوی منصوری ما یاد آو پلیز ولی ما خود نه یاد کړای شوی دا ما مشکلی وال شوی میں یاد کما میرا سلام چوتا کړه یتا سره نه گی پتہ نشته لګیو که سره نو مان سره بس ما ورشه ما باندې ګران شوی صاحب صحیح ده نو ته مو شندې وته بس نو مان سره به جوړه کو پوي ابراهیم صاحب څنګه شای وي حذیفه ورو دی ابراهیم دا دا سره تاستی لایته دا خپل پوي اچھا څنګه شای وي حذیفه حذیفه په لکه چې بیرانه قربانه حذیفه وسیله په دې شان دی یو تیم اول نامه واخسته بل تیم اول واخسته نو حذیفه په لای زه وسیله سره مشکې په دې کړه دا عبد الله ما خو اچھا شا توای شعر توای کیش پر زو وایو تیر وته هغه حذیفه وای کنه چې شا چې ولته وایو حذیفه چې توای امجد متأثرین وایي چې داغه ول وایا 12 بجې والله چې وایي 12 بجې والله څه چې 12 کولو 12 بجې یې بیا وایي کنه او کنه 12 بجې وایي قبول وایي 12 بجې ول کوم یې دا او ته وی وایي امجد متأثرین ته د ابراهیم ملګری ده دا اچھا را پسړم مې خپل جانان شي 12 نیمه بجې اچھا دا شي را پسړم مې خپل جانان شي 12 نیمه بجې تیز لسترګو مې باران شي 12 نیمه بجې ما ته سپوږمۍ او سپوږمۍ ته سلامونه کړم برق پشتو رشین آسمان شي السلام علیکم ہلو السلام علیکم نسی والے څنګه شې गाड़ी वाड़ी को नाश्ता Afaq Singaar څنګه شې والله باندې راغلی په موبایل لګیا یې کنه سره اوس پرش کې 2 منټه بعد سر راځي کنه صحیح شو ما ته سپوږمۍ سلامونه کړم برق پستو روشین آسمان شي 12 نیمه بجې او پښې لزمکې وخیزي ترې نه وطن ورکشي نو می ګل صاحب سنگار د سودیس ته وای سودیس صاحب پښې لزمکې خټک تا سودیس خټک صاحب
پښې یې له ځمکې وخېژي ترېنه وطن ورک شي چې غریب سړی ودان شي 12 نیمې بجې څوک میخانو کې په ګډا وي څوک غمجن ښکاري زما غېږې کې قرآن شي 12 نیمې بجې حاسده لیبه به په زیړ مازدیګر وټپو وای ویډیو کال ما کو نو می ګل سی په بده غنی ویډیو خراب پکړه ویډیو کال نه ډیر پچراله خاصی د لی بابا بزیړ ما دیګر وټفو ما بلاستا بغریوان شي 12 می بجې او سنگار مروت تهجدو کې ل خدای غواړم حذیفه صاحب سنگار مروت تهجدو کې ل خدای غواړم بیا وای ټول جهان شي 12 می بجې او بیا ولای ټول جهان شي 12 نیمې بجې دې وای چې پېښوران خټک نه سنگارا پېښورای څنګه بچای شي طبيعت جوړ ده خټک نه ده دې ورته وای چې نو څنګه دوماندا چیرته کوټ په وره وای کوم ځای ده کوټ کوم هوټل ده होटल नाम पर नवी है अच्छा अच्छा तो बाहर तो वो है सिंगारा बस तो कोबे का लगे दी हां दा हो वस्त पर वाला होले बकर माना नगर खुला नस्ल लेता हां घर अपना नहीं इब्राहिम वही दे इमदाद तो दियो डाले के इमदाद से څنګه इमदाद से खोट वही परिवार बड़े यकीन से ना जोई अच्छा सलाम مسعود وای چې غم دل ना बता دا بل جو السلام علیکم हाँ जी वाया शेर अमल और शेर شیرامل صاحب موږ ته دوبۍ نه غنټه کړه دا بون تعلق لري شیرامل صاحب ډیر زبردست سړی دا ویډیو مخته شیر کوو ابن شیرامل صاحب پوهه او نو میګل در سره پالو کو صحیح ده جی صحیح ده صحیح ده دې سوي چې جا اچھا تاسو خپل من سره شوم تی ما तेरे यो शेर डाले की امداد صاحب څنګه امداد صاحب ته مې ور ډالې کړل امداد صاحب پوهه بیت الله ته بشاته ور اچھا امداد ته سپیشل شیر ډالې ده چې سر په بل زمرا زمستا تر درا په زلزل زمرا زمستا تر درا اتلو راتلو باندې شمستړی برخه راکا پل په پل زمرا زمستا تر درا او زه پتنګ یم شمې ته مې سیزې ولې خجل بل زمرا زمستا تر درا او څوک په منځ کې څوک په تیره در تراشي زه اول زمرا زمستا تر درا او وای د بیت الله وای چې ما نام ته ملګری بیت الله نمیږي کوم دي دا سبا روان ته نه کړی ته وای ما نام دی کوم دي دا کلیوال مې د واس لړای دا اچھا بیت الله طریقېل صاحب دا سبا روان ده بیت ډالې ده چې د دیدن کول د ګران دي داسې پټې بیت الله طریقېل صاحب د دیدن کول د ګران دي داسې پټې لکه غل زمرا زمستا تر دره او د بیلتون بالا مې ونه خوري ستا تر دره راځي په چلول زمرا زمستا تر دره امداد صاحب پوښلې غم دل ونای کړه راځه راځه السلام علیکم راځه کنه چرګ دې شي راځه موټرسایکل ستر سره मोटरसाइकिल 70 सारा का ना जावेद डुमेल ना
جاوید صاحب د میل نه د دوبۍ نه کنټری کړی د موږ ته تاسو وایم دا بشکار ان تاسو ته خو سره مو باندې ډیر ګران ده بس صحیح ده بیا چې نه راځي شعر ته ته ووایې ګوره صحیح ده یو ته ګوره اوسه ته وایي ابراهیم خان وایي چې دا څه وایي ابراهیم خان ګوره وایي سرکار تر سرکار څوک ده سرکار خو یو بلند خیل ده چې کوم یو عرفان تو اسامه بچائے والے خان دے ایم بھی ختم کر لے بلال خان ته ویډیو کول نه مارکا بلال خان جی څه دا وایي په پوری علاقې ته راغلی و امداد سے آپ کوئی کہ امداد سے ملګری ده نه نه یې غانا است مدینه وسره مې پړې را پټ ملای بیا په غانا است ابراهیم خان زم نه کوي که څه وایي ظلم نه کوي یاد شه آیا 24 غنټې ورکړې اخته دې نه وي بیت الله صاحب ته مې ویل نه بیت الله صاحب ته نه اتا ته شروع کړه اخته مې وخت ویل هغه ته وخت تاسو ته باندې لګیا نو مې نمبر په لیکل نو به دوره غوړار لګیای لګیای کنه بس ته وایې که سر څه شاو ته خو وایا تیر یو خې ته شاو ته وایې کنه اول د ویډیو ته شیر کو السلام علیکم څنګه شي طبيعت ته جوړ ده गाड़ी वोट कौन सा हाँ बस दुआ लगी आई कला कला पोए हाँ नोरा शे कना से कम ये नहीं जी ټول دوبۍ ول دي ما سره کوم जी دغه سے علاقہ پاکستان سے ساکی جان اچھا ساکی جان ساکی مشترا موجود دا غنا دوبۍ نه نومان ته ډیر وعلیکم السلام نومان سے در سره ویډیو کول نه مارکا یاره مرا ور توفیق مرا را الله دې قدر وکړي څنګه بس تر راځي خیر سره سره پښه مې صحیح ده څنګه یې ته وای به کټ کوو نه یو شعر وایو به جو خو نه پکو وایو بس اور پروګرام ته جوړ بلال کنه شي ګړي نه تا در یم جاګ لایو کټ کو اخر شیر وای به ورکو اخر نه شعر د ملګرو شي چې محفل کې مې کټه کا چوکتا بس اوسې کوم بس دوه ځای ویډیو السلام علیکم السلام علیکم څنګه دې راځي چوکې جی وایا سنگار यहाँ ना बस उसके टाइम बाद घंटे इतना है सिका कौन है लेमान नंबर को पगाड़ दी नंबर तो वीडियो के शेयर तो वही बैक कर यो शेयर वहां बस उस बताओ उस घंटे पे चला सी हम मकवा मैं वो मैसेंजर में बंद कराया था नंबर बंद माहौल बंद अच्छा करना शेयर त چې محفل کې مې خوږ ذکر د یار راغی زړه مې سوړ شو ماته هسې کلار راغی او حسن په نشه کې دومره مست و عبد الله صاحب ارشاد د خپل حسن په نشه کې دومره مست و داسې ړنګ ړنګ زنګېدلی په لار راغی او جومات نه
که په کعبې کې ودرېږې نو مې ګل ترې خیل صاحب ارشاد جماعت نه که په کعبې کې ودرېږې ستا په خوله مې اوس والله که ادبار راغی او مسلمان مې په کار رانغی یو وخت و ابراهیم صاحب مسلمان مې په کار رانغی یو وخت و خدای پاکه یو هندو مې په کار راغی سر خوړلی به مې سر خوري ښه پوهېږم سر خوړلی به مې سر خوري ښه پوهېږم میخانې نه بېنوا چې میخوار راغی او نن سبا باندې عمر په ما تېر که ما خو نن نمبر نه دي پور کړي دا خو بل اډي نه لګیا تاسو څرنګه تېر کوه که روزانو نن سبا باندې عمر په ما تېر که نه را درومي نه پیغام د سینګار راغی وایي چې تا خپل ته سینګار نه بل څوک یې تا خو ویله بل څوک یې نثار احمدی ما سره نمبر سیو ده باس خوا سره دی د موږ غټ خلکو شوره و پوهې ماله مخکې ورته پسې رایسته چې ودې ویني واسطه بس ویډیو مخ ته شیر کو نومان والا څوک ساقي جان صاحب ته سلامونه وایه اچھا بس صحیح ده چې بیا تا ما بیا ګوتمۍ غږو السلام علیکم ما نمبر چا ورکړی جا شعر ته تېر مې وویله بس نور به بیا زنجیر ته رایسو